پر کرکټ بورډ له نیوکو وروسته د فرحان یوسفزي او منیر احمد ترمنځ څرنګه ډیل وشو دا هر سره په همدغه ویډیو کې وګورئ. خو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. کله چې د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ درې اړخیزه سیالۍ په بنگلاديش کې ترسره کېدې او افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه ورته لوبډله اعلان کړه، نو هغه مهال منیر احمد کاکړ د کرکټ بورډ پر ضد غږ پورته کړ. منیر احمد کاکړ له یو شمېر رسنیو سره مرکې هم وکړې او په کرکټ بورډ یې تورونه پورې کړل چې له ځوانو لوبغاړو سره سلیقوي چلند کوي او په لوبډله کې ځای نه ورکول کېږي. هغه زیاته کړه چې د غوراوي کمیټې د څو کسانو په لاس کې ده او یوازې هغه لوبغاړي په ملي لوبډله کې لوبوي چې دوی خوښ وي یا یې هم ملګري وي. هغه ویل په کورنیو سیالیو کې د پرله پسې ځلېدو وروسته هم په لوبډله کې ځای نه ورکول کېږي. د کرکټ بورډ د ځینو سرچینو په وینا د کرکټ بورډ د اصولو له مخې د داسې لوبغاړي پر وړاندې باید جدي ګامونه پورته شوي وي او هغه له بندیز سره مخ شوی وي. خو د کرکټ بورډ چیرمن فرحان یوسفزي له منیر احمد کاکړ سره ناسته وکړه او د هغه د غلي کېدو په بدل کې ورته یو څه ومنل. دغه سرچینه وایي فرحان یوسفزي د منیر احمد کاکړ سره ژمنه وکړه چې د کرکټ بورډ پر ضد دې څه نه وایي چې په بدل کې به هغه ملي لوبډلې په ښکته ټولو لوبډله کې لوبول کېږي او د وخت په راتلو سره به په ملي لوبډله کې هم واخیستل شي. دغه سرچینې وویل همداراز د منیر احمد کاکړ ورور بیا د غوراوي کمیټې غړی وټاکل شو چې هغه اوس هم د غوراوي کمیټې غړی دی او په دې سره د منیر احمد کاکړ غږ ټپ کړ. دا په تاسې حال کې ده چې باید د کرکټ بورډ اداره په خپلو اصولو کلک پابند وي ځکه په نړیواله کچه د افغانستان استازوالي کوي. خو په کرکټ بورډ کې روان جنجالونه او ستونزې دې حد ته رسېدلي دي چې اوس هر څه د دوی ترمنځ په څه راکړه او څه واخله باندې روان دي. نو دوستانو، تاسو د فرحان یوسفزي او د منیر احمد کاکړ دغه ډیل ته په کوم نظر ګورئ؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې